د دې ساعت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. ویان رشاد احمد سلیم. د پاکستان د ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پام وړ کمیدو له امله د پاکستان سوداګر، صنعتګران، ترانسپورتي شرکتونه او کارګران زیانمن شوي دي. د راپور له مخې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول پېښور کې د کارخونو، ګودامونو او ترانسپورتي شرکتونو فعالیتونه د سوداګرۍ د کمیدو له امله له فشار سره مخ دي. په همدې حال کې بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له امریکا د 10 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. اقتصادي شنونکي وایي پاکستان لا هم د بهرنیو پورونو، سوداګریز کسر او انفلاسیون سره له جدي فشارونو سره مخ دی. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پام وړ کمیدو له امله د پاکستان بېلابېل اقتصادي سکتورونه په ځانګړې توګه سوداګر، صنعتکاران، ترانسپورتي شرکتونه او کارګران زیانمن شوي. یادې رسنۍ ویلي چې د پاکستان له لارې د افغانستان د مالونو د لیږد کمیدو په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه پېښور کې د فابریکو عمده پلورونکي، ګودامونه، ترانسپورتي شرکتونه او ګمرکي خدمتونه فعالیتونه له فشار سره مخ کړي. ویل کېږي چې د افغانستان په بازار کې د سمنټو، ودانیزو توکو، خوراکي موادو، درملو او نساجي محصولات د تقاضا کمیدو پر پاکستاني تولیدونکو منفي اغیز کړی ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع ګډې خونې هم ویلي چې د سوداګریزو محدودیتونو او د مالونو د تګ راتګ د درېدلو له امله پاکستاني صادرېدونکو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیان اوښتی. د پاکستاني رسنۍ خبرداری ورکړی چې د دغه وضعیت دوام کولی شي د افغانستان په بازار کې د پاکستاني سوداګرو ځایګی کمزوری کړي او نورو هیوادونو ته د دې ګټور بازار د ننوتلو زمینه برابره کړي. په همدې حال کې بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د 10 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې. پاکستان چې په 2023 زیږدیز کال کې د پورونو د بیرته ورکړې له جدي بحران سره مخ شوی و، تر دې وړاندې یې له نړیوال پولیس صندوق څخه د 2 میلیارډ ډالرو یوه مالي بسته ترلاسه کړې ده. اقتصادي شنونکي خبرداری ورکوي چې د پاکستان اقتصاد د بهرنیو مرستو او مالي ژغورنې د کڅوړو له ترلاسه کولو سره سره لا هم له ستونزو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی. د سوداګریز کسر زیاتېدو، د بهرنیو پورونو د فشار او د انفلاسیون د چټکې ودې له امله د دغه هیواد د اقتصاد ثبات په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو دولتي روغتون د ماشومانو په څانګه کې د اور لګېدنې له امله 15 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې اور لګېدنه د ماشومانو په څانګه کې د ایر کنډیشن د سیستم د خرابۍ له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې د اور وژنې او ژغورنې عملیات دوام لري او یو ماشوم له اوره ژغورل شوی دی. پاکستاني چارواکو تر اوسه د پیښې د کره لامل او د قربانیانو د وروستي شمیر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. نور حال په ریپورت کې. د اسوسییټ پریس د راپور له مخې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پامز روغتون د نوو زیږیدلي ماشومانو په وارډ یا برخه کې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 14 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د پامز روغتون د سخت بې پروایۍ په اړه راپورونه هم خپاره شوي دي. د قربانیانو کورنۍ ویلي چې ډاکټران او نرسان د ښځینه ناروغانو وارډ قلف کړی و او د اور له لګېدو مخکې له روغتونه وتلي وه. د راپور له مخې کله چې د هوا د سړولو سیستم وچاودېد، هیڅ روغتیایي کارکونکی دننه نه و. बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है. सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं. नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा. हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी. आधा सामान हमारा अंदर ही रह गया. والدین بېوسه پاتې شول او د خپلو ماشومانو د سوځېدو ننداره یې کوله. هغوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره کړکۍ ماتولې څو واټ د دننه شي. ویل کېږي مسؤل ډاکټران یو ساعت وروسته روغتون ته ورسېدل. د یو ډېره خواشینونکي او د جدي بې پروایي پیښه بلل شوې ده. उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, एसीडी
आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे। څه شیبه مخکې روغتون ته ورسېدم. دلته د روغتون په نرسري کې د اورلګېدنې له امله د شاوخوا 14 نوي زېږېدلو ماشومانو تر مړینې وروسته د ویر او ماتم فضا خپره ده. دلته یوې تنکۍ نجلۍ راته وویل چې له خپل وراره او د وراره له مور سره له ژغورلو وروسته لاندې پورته ورسېدل، خو ولیدل چې دروازه له د باندې تړل شوې وه. هغوی په ډېرو ستونزې دروازه پرانیسته او په سختۍ سره یې خپل ژوند وژغوره. په روغتون کې زړه بوږنونکې صحنې لیدل کېږي. سرچینې لیکلي چې اور د پمز د مور او ماشوم روغتون د 3م پوړ په وارډ کې لګېدلی و. د روغتون ویان ویلي د پیښې پر مهال هلته 15 ماشومان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې پروګرام له لارې د داعش خراسان ډلې د 2 مشرانو ثناء الله غفاري او عبید الله په اړه د معلوماتو لپاره په ټولیز ډول تر 18 میلیونه ډالرو پورې جایزې اعلان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د داعش خراسان د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په اړه د معلوماتو لپاره تر 8 میلیون ډالرو پورې جایزه ټاکل شوې ده. امریکا ادعا کوي چې غفاري د دې ډلې د عملیاتو د تایید او د فعالیتونو لپاره د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت لري. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA مشر په یوې ناڅاپي او له مخکې نه اعلان شوي سفر کې ماسکو ته تللی چې د دې سفر یې د نړۍ د رسنیو او سیاسي کړیو پام ځان ته اړولی دی. د راپورونو له مخې نوموړی د سې شنبې په ورځ ماسکو ته رسېدلی څو له روسي چارواکو سره لیدنې ولري. د دغه سفر دقیق هدف او له کومو روسي چارواکو سره د نوموړي د لیدنې جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف هم دغه راپور نه تایید او نه رد کړی، خو ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. ماسکو د نوموړي سفر د 2021 کال له نومبر وروسته د یوې امریکایي استخباراتي ادارې د مشر لومړنی پیژندل شوي سفر بلل کیږي. هغه مهال د CIA مخکنی مشر ویلیام برنز له ولادیمیر پوتین سره لیدلی ول او شاوخوا 3 میاشتې وروسته روسیې پر اوکراین پوځي برید پیل کړ. د نوموړي د سفر په اړه بیلابل اټکلونه شوي، خو تر اوسه د هغه د خبرو اترو د اجنډا او له روسیې چارواکو سره د لیدنې په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. NBC نیوز راپور ورکړی چې د ایران توغندیز او بې پیلوټه الوتکو بریدونه په منځني ختیځ کې د امریکایي استخباراتي اډو او څارنیز تجهیزاتو ته بې ساري زیانونه اړولي دي. دغه امریکایي رسنۍ د باخبره سرچینو په حواله ویلي چې د دغو تاسیساتو او تجهیزاتو بیا رغونه ښایي میلیارډونه ډالر لګښت ولري. د دې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سیمه کې د CIA او د امریکا د نورو استخباراتي ادارو لخوا کارول کېدونکي سینو مرکزونو ته جدي زیانونه اوښتي او واشنګټن اوس د خپلو ځواکونو او استخباراتي سرچینو د ځای پر ځای کولو تګلاره له سره ارزوي. تر دې وړاندې هم د سپوږمکیز انځورونه خپاره شوي وو چې ښودل یې د ایران په بریدونو کې د امریکا رادارونه، مخابراتي تجهیزات، د جنگي الوتکو هنګرونه، د الوتکو د ناستې او الوتنې ځای خاص لیکې او ځینې مهم تاسیسات په نښه شوي دي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.